یو ځل ابو بکر صدیق د الله رسول ته وی د الله رسول ترسو پورې به د اسلام پټو ترسو پورې به د ایمان پټو راځي چې د خپل اسلام دعوت وکړو راځي چې د خپل ایمان دعوت وکړو او خلکو له دعوت د ایمان ورکو ستاد پیغمبري اقرار وکړو د الله د وحدانیت اقرار وکړو ابو بکر صدیق ته د الله رسول ویلي ابو بکر من ډیر کم یو من د چا د مقابله نه یو من چا سره مقابله نشو کولای وستا خپل ایمان پټو ساته وسپل اسلام پټو ساته ابو بکر صدیق د الله رسول ته وی د الله رسول تر دې وخت پورې اسلام خو پټ شو رانا خو مخکې اسلام نشم پټولې مخکې را خپل دعوت نشم پټولې زی چې زو د الله رسول او د اسلام ښکارا کو زی چې زو د پیغام ښکارا کو زی چې زو د میشن ښکارا کو اته د صحابه کرام دي راغل او د حرم په خوا او شا کې ودرېدل یو په یو ځای کې ولاړ دي مسکی بل په بل ځای کې ولاړ